روزه کې دې ته د دې خبره د چاپلار وو وایي چې دا کله خوشبختانه د ننګرهار نه ښه زیری دا لرو چې د سخزړو میوو په تولید کې کافی مثبت بدلون راغلی دا په دې معنا باندې چې شفتالو په ننګرهار کې تیر کال په حدود د 2.5 ټنو سږکال یې موږ په حدود د 15,500 ټنو تولید به انشاءالله کیږي او د دې ګټه مستقیما باغدارانو ته دهقانانو ته ځي موږ په ننګرهار کې 98 شفتالو لرو چې 15 دهقانانو ته معرفي سوي دي باقي د څېړنې لاندې دي همدارنګه 98 الوچې لرو چې 93 دهقانانو ته معرفي سوي دي باقي د څېړنې لاندې دي او سږکال به د الوچو تخمینی حاصل به 400 ټنه کیږي همدارنګه 12 زردالو لرو چې 93 دهقانانو ته معرفي سوي دي باقي د څېړنې لاندې دي زموږ تحقیقات معلومات دا ښیي چې په حدود د 350 ټنه زردالو به سږکال په ننګرهار کې کیږي او د دې ګټه مستقیما دهقانانو ته بزګرانو ته عوام ولسونو ته رسیږي همدارنګه 12 نوع لوکاټ لرو چې د څېړنې لاندې دي تخمین حاصل یې سږکال که خدای کول 200 ټنه به او د دې ګټه هم مستقیما ولسونو ته ځي خوشبختانه یو بدلون چې په ننګرهار کې ګورو هغه دا چې توتي زمینی یا د ځمکې توت هغه هم حاصل په ډېرېدو باندې ده دهقانان ورسره بلد سوي دي د کوکنارو په ټوله کې یو ښه بدیل ښودلی سو ځکه هم د سیزن له لحاظه د وخت له لحاظه کوکنار هم په همدې میاشت کې د جوزا په میاشت کې او د ثور په میاشت کې او د هم په همدې ثور او جوزا کې رسیږي چې بدیل ډېر ښه بدیل ده ډېره ښه ګټه لري او ډېر ښه حاصل ننګرهار بالخصوص موږ خوږیاڼي او هغه ولسوالۍ چې پخوا به کوکنار پکې ډېر و د دې یو ښه بدیل کېدلی سي او کافي بدیل یې اوس عملاً ګرځېدلی ده زه غږ کوم په ټولو دهقانانو باندې بزګرانو باندې چې باغونو ته مخه کوي باغ نه تنها یوازې باغ وي د ځمکې نه هم د نورو برخو لپاره استفاده کېدلی سي او د باغ پالنه په اسانۍ باندې کېدلی سي نو ګټه ډېره زیاته ده ننګرهار ډېر ښه اقلیم لري ډېره ښه هوا لري او زه مننه کوم د زراعت د ریاست څخه د دې د همکارانو څخه او هغه نهادونو څخه چې په دې برخه کې د زراعت ریاست سره او په ټوله کې د زراعت برنامو سره مرسته کوي کومک کوي او انشاءالله امیدواره یاستو چې ننګرهار د باغونو او بالخصوص د میوو د تولید او د باغونو په برخه کې یو مهم مرکز وګڼل شي سږکال ژمه مو د سیتروسو بحث درلوده په هغې کې هم کافي بدلون راغلی ده موږ داسې ځینې میوې د دې نه وروسته ځینې نورې میوې لرو چې هغه نه تنها یوازې ننګرهاریان اوس عملاً د ننګرهار شفتالو یوازې د ننګرهار لپاره نه د افغانستان ګوټ ته ځي او په ډېر ښه قیمت باندې خرڅېږي او دا زموږ د دهقان په روزمره ژوند کې یو مثبت بدلون ده تغییر ده زه دا په نیک پال نیسم مننه د ټول دهقانانو څخه کوم د هغو زحمتکشو بزګرانو څخه کوم چې د خپل د لاس د تڼاکو په وسیله باندې خپل اولادونو ته ډوډۍ پیدا کوي او ننګرهار سرسبزه کوي زرغون کوي او یو مثبت پیام د ځانه سره لري دا پیام د هغو په وړاندې باندې یو قوي پیام ده چې هغوی د توپک له لارې ډوډۍ پیدا کوي د وژنې له لارې ډوډۍ پیدا کوي یا د انسان د زورونې له لارې ډوډۍ پیدا کوي او دوی د خپل د لاس د تڼاکې په وسیله باندې خپل اولادونو ته حلال رزق پیدا کوي موږ باید په دې دهقانانو باندې وویاړو افتخار وکړو لاسنیوی وکړو همکاري ورسره وکړو او ملاتړ وکړو د باغدارۍ په اړه باندې باید ووایم چې د ننګرهار اقلیم د نړۍ په کچه باندې یو ځانګړنه لري هغه دا ده که تاسې همدا اوس د سپین غر لمنو ته لاړ شئ شاید زموږ درجه حرارت د 12 نه تر 15 درجو سانتیګریډ ته پورې که ګوشتې ته لاړ شو داخل د یو ولایت شاید د 40 په حدودو کې نو دا موږ دپاره هغه شاخص دی چې دلته هر څه موږ روزلی شو خوشبختانه چې سږکال وتوانېدلو باوجود د دې چې د کرنې وزارت په اډانه کې د مالدارۍ او د باغدارۍ ملي برنامه هم بنده شوې وه موږ 200 جریبه باغ په ننګرهار کې جوړ کړ خو
دا چې یو عظیم فرصت موجود دی په ننګرهار کې، یوازې دا نه چې ننګرهاریان د میوې نه خودکفا شي، په بعضو اقلامو زراعتي کې مثلا سیتروس دی، شفتالو دی، زمینی توتان دی، موږ باید صادرات هم په ملي کچه ولرو هم په بین المللي کچه. نو دغه تکافو نه کوي. موږ باید 40,000 هکټاره باغ په راتلونکو څو کلونو کې جوړ کړو چې د دې دپاره م هوډ کړی دی. د باغونو د ترویج په اړه باندې باید ووایم چې دومره ترویج شوی دی د باغونو دپاره چې د کرنې اداره د دهقانانو عرایضو ته رسیدګي نشي کولی. شاید دا شکایت تر رسنیو هم رسېدلی چې هغوی عریضه کوي، مخکې به موږ د دوی دروازې ته ورتلو چې باغ جوړ کوي، اوس دوی زموږ تر دروازې رسېدلي دي چې موږ ته باغ جوړ کوي. د دې باوجود هم زموږ غږ په دهقانانو باندې دا دی چې د غنمو شولو نه یوازې موږ ملي اقتصاد او خپل د کورنۍ اقتصاد نشو تمویلولی، نشو تقویه کولی. راځئ چې باغونه جوړ کړو او هم ملي اقتصاد تقویه کړو او هم خپلو کورنیو ته حلال. تالو اوسط ارقام زموږ دا دي د کامې نه چې 200,000 افغانۍ د یو جریب نه عاید دی یو دهقان ته. موږ داسې دهقانان هم لرو، داسې بزګران هم لرو چې هغوی تر 300,000 پورې اخیستی دی، خو اوسط ارقام دا دي چې د یو جریب د شفتالو نه 200,000 افغانۍ دوی اخلي. سږکال د خوږیاڼو ځمکني توتان تر 500 افغانۍ تر 400 افغانۍ فی کیلو د کابل په مارکیټونو کې خرڅ شوي. نو تاسې چې پرتله کوي که یو څوک آګاهانه غواړي او کوکنار کری او مختلف پداید دي هغه بیله خبره ده، که نه نو زمونږ دغه تولیدات چې دي کاملا د مخدراتو او د کوکنارو بدیل دي، بلکې د هغې نه لوړ. مخکې تجارتي باغونه نه وو، ډېر ښه شی دی. خبر که دوکانان ته سره کتنې نه نه هغه پاراموسا